ډیسپرین ټابلیټ ډېر زیات موږ استعمالوو په کورونو کې او ډېر خلک داسې دي چې دا ماشومانو له هم استعمالوي. نو که چېرې تاسو د دې د فایدې او د نقصان نه خبر شئ نو تاسو به ډېر احتیاط په دې ټابلیټ کې کوئ. دا ټابلیټ څه دپاره استعمالیږي او د دې نقصانات یعنې سایډ افیکټ کوم دي او کوم داسې بیمارۍ علامات چې په هغې کې نشي استعمالولی چې هغې ته کنټرا انډیکیشن ویلی شي. زموږ سر ټمپریچر یعنې تبې دپاره کار کوي. که چېرې د سر درد وي هغې دپاره استعمالیږي یا د سر هغه درد کوم چې یو سایډ طرف ته هغې دپاره استعمالیږي یا د اعصابو درد وي هغې دپاره استعمالیږي یا که چېرې زموږ مرۍ خرابه شي او د هغې درد وي هغې دپاره استعمالیږي. د دې سایډ افیکټ نقصانات دا دي خو دا هلاروالي چې کله تاسو دا ډېر زیات استعمال کړئ چې ازمه خرابوي، په معده کې زخم راولي، د معدې تیزابیت راولي، الټۍ راولي، زړه کچه کوي او په غوږونو کې رنګینګ یعنې اوازونه د ګنټې په شان راولي. د دې کنټرا انډیکیشن دا دی مطلب دا دی چې تاسو په دې علاماتو کې نشئ استعمالولی. که چېرې ستاسو د معدې زخم یا ستاسو وینه بار بار کمیږي یا ستاسو ګردې خرابوي یا ستاسو وینه خرابوي یا هغه زنانه چې حمل لري نو دا ټابلیټ نشي. که چېرې دا ویډیو انفارمیټیو خپل فرینډ سره شیر کړئ. دا شان میډیسن انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ. شکریه. الله حافظ.